ډایرکټر باغله سخول ډایرکټر خپل غریب درینیم جمعه ته سبق نو ویل نو غته څه پته و چې دا سړی به څنګه ډایرکټ آصف خان صاحب लिविंग लेजेंड लेजेंड सिर्फ फिल्म की नहीं, लेजेंड्स क्रिकेट्स की नहीं, हॉकी की नहीं, प्लेयर्स में, सिंगर्स में ख्याल मोहम्मद साहब दा लेजेंड, जानशेर खान स्क्वाश के, जहांगीर खान स्क्वाश के, इमरान खान क्रिकेट के, लता मंगेशकर सिंगिंग के, मादाम नूर जहां सिंगिंग के, मोहम्मद रफी सिंगिंग के, दिलीप कुमार एक्टर बस خدل ته خو سلور 15 کسان رالیو او دا چرته ما خیال دی اوسګار خلک دی بس راغلی دی او دا چې دا کم ناس سیدا د بدر مینوال دا چرته اوسګار خیل دی بس راغلی دا یوم اوسګار نه دی. عجب ګل صاحب د بدر منیر صاحب سره ډیر لوی عقیدت لري او دا غي ثبوت دا دی چې هر کال پروګرام کیږي نو عجب ګل صاحب خامخا هغه ته تشریف وروړي شرط داسې ډیره مجبوری کا راغلی یا د ملک نه بهر وي یا د پیښور نه بهر وي نو هغه بیا لګینی هر پروګرام لدی راځي دا د دې مینه دا دغه خپل لیجند د خپل مشر د خپل لارښود دغه اداکار یعنی بدر منیر صاحب سره نو راځي ساسو د لاسونو په پړکا کې عجب گل صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. په سټیج ناستو درنو خاغلو او سترو غټو خلکو کېدای شي چې زمانه مخکې بعضې کسان رالي او د هغې زه نامه مس کم او په هغې راله بخښنه کوئ او په هال کې ناست ټولو درنو مېلمنو عرض دا دی چې دلته اکبر هوتی صاحب چې کوم خبرې وکړې دا تقریبا د هر سړي یو درد دی یو تکلیف دی. د بدر صاحب په باره کې زما وینا یا د بل چا وینا هغه نه غټوي او نه کموي، هغه په خپل ځای یو ډېر مضبوط او ډېر بنیادی حیثیت کې خپله په خپل ځان کې یو طاقتور شخصیت و دی او وي به. حاجي صاحب هم دا خبره وکړه او دا بالکل زه سیکنډ کوم، دا ډېره ښه خبره وه. پکار خدا دی چې زمونږ د صوبې څومره اکټران چې دي که ای ته څه تکلیف نه وي څنګه چې ای ظاهره کا بیمار نه وي عمر مسله نه وي نور فائنینشل پرابلمز ورته نه وي او دا یو ورځ 2 غنټې په کال کې چې کومه ده پکارو چې دی ټول دلته حاضر وي د هغې یو وجه د هغې وجه دا ده چې تاسو به یو لفظ نن سبا ډېر داسې اکثر اورئ په دې پروګرامز کې په ویډیوز کې په ریلز کې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې سوشل میډیا باندې ډېر داسې رغړي رغړي او ډېر بې توقیره شوی دی هغه لفظ کمزوری شوی دی او هغه لفظ دی لیجنډ. اکثر به تاسو ګورئ د دې تشریح چا نه ده کړې چې دا لیجنډ صحیح. نن زه تاسو ته دا خبره اکبر هوتی صاحب ناست دی او زموږ نور مشران هم ناست دي دوی په دې پوه دي چې لیجنډ په خپل حیثیت کې په خپل کار کې یو کس منلې چې اج چیلنج کیږي نه یو وی یو یوازې ایکتا په خپل کار کې یو ګران او تکړه امیدوار
او رسیدلې کس چا څوک چیلنج کولی نشي اسانو ټکو کې د دې ترجمه دا ده دې ته وایي لیجنډ او هغه دا سړی و یعنی بدر صاحب و اوس که تاسو ما ته ووایئ چې ته لیجنډ یې نو دا هسې یو ګپ ټوکه ټاکه ده داسې خبره نه ده زما ذهن یې نه منیولې چې زه په دې پوهیم که نه چې دا خبره داسې ده نه نو د سوشل میډیا دوستان ولاړ دي پروګرامز ریکارډ کوي لګیا دي دي ته زما یو خاص دی همبل ریکویسټ دی چې کائنډلی کیټګرائز کوي لیجنډ صرف فلم کې نه لیجنډس کرکټس کې हॉकी की मी प्लेयर्स मी सिंगर्स मी उस लगा फॉर एग्जांपल अल्लाह दी जोंदी लरी ख्याल मोहम्मद से दा लेजेंड मतलब अनबीटेबल अनचैलेंजेबल नो मोर अगेन बल सड़े न बस दगा यो ही इज द ओनली वन लगा जहांगीर खान स्क्वाश के जहांगीर खान स्क्वाश के इमरान खान क्रिकेट के लता मंगेशकर सिंगिंग के मादाम नूरजहां सिंगिंग के मोहम्मद रफी सिंगिंग के दिलीप कुमार एक्टर दस डीर दी चे मतलब जब वहम था सुबह मतलब स्त्री छे बावरे दो बाने वो काइंडली दा लेजेंड लग डिफाइन की दा ज़हन के साथ ही लेजेंड्स दाई लेजेंड्स होगी चदागी दा मुकाबले बलकस नहीं उस राजू बदर सेब बानी बदर सेब चदे दागे पबारक के खुबे से सनशम दूम राखी खबरें कोले वाले चे दीर निजदी मरगरी आसिफ खान सेब नास्ती दाम लेजेंड्स आसिफ खान सेब लिविंग लेजेंड संग चेक बरोती से बुएले च पजवंदोम प्रोग्राम कोई मड़केदो ते म प्रेदी च मड़शी च बस ब्या दाई न बात ब्या नास्तु फातिहा को वो खबरे को जवंदो लमा ग ताजुना हारूना आग तमगे पसीनो बांधे वरो लगावे पसरुनो बांधे ताजुना केक दे जदी तदा फीलिंग्स उशी चमंग शपेत काला यानी दा ये उम्र दे शपेत काला डेर टाइम दे द जवन टोल प्राइम कलुन मंग दे कार लवर को रिस्पॉन्स राजी हर सड़े बद दी प्रोग्राम द दी स्क्रीन पस्तर गगोरी च बस खादल था खुद सलूर पिंजे कसान रालियो और दा चलता दमा ख्याल दे उसगार मुसगार खलक दी बस रागली दियो और दा चला कम ना सीधा द बदर में नवाल दाम चरतो उसगार खेल दी बस रागली दा योम उसगार न दे दा टोल द कारुनो द रोजगारुनो मालिकान दी खपल ژوند کوي خپل خوشالیانه کوي خپل غمونه خپل پریشانیانه ټولې دي سره تړلې دي لیکن خپل لیجنډ لټریبیوټ پیش کوي په کال کې یو ځل کال کې صرف یو ځل روزانه نه میاشت نه شپږ میاشتې نه کال کې یو ځل کال کې به یو ځل څنګه سړی نوزګاری او کدی دا سوچ کوي چې یاره موږ داسې پروګرامونه لاړ شو زموږ عزت به کم شي نو زه دې ته دا یقین سره وایم چې ستاسو په دلته راتلو به ستاسو عزت کې 100 ګنا زیاده اضافه کیږي کمیږي به نه بدر صاحب خو یو استعاره وا अब بیا چې ته پیدا شي څوک به چې داسې راشي چې بدر صاحب په شان کار وکړي یا څوک داسې به جوړ شي چې دومره زیات کار وکړي لکه دای د تعریف لپاره صرف دومره وینا پکار ده چې وہ جنہوں نے 900 یا 1000 फिल्में की सोचता मोर रावड़े वो जो आखिरी दम तक कैमरे के सामने रहे सूक्ष्म रावड़े और वो जो जिन्होंने एक्टिंग को पहली दफा पश्तो में डायलॉग बोला गया
په پښتو ژبه کې اول ډایلاګ ویلې شو. تاسو سوچ وکئ دا نن چې موږ تاسو اصطلاحاً اکټینګ کوو که نه، موږ یو ټایمینګ جوړ کړی چې موږ اکټران یو دا کوو. موږ د بدر صاحب د جادو نه نشو وتی. بدر صاحب سره صرف یو معامله وه. کیسر صاحب ناست دی، چونکې دی ډایرکټر دی او ټیکنیکل سړی دی، زما دې خبره باندې ضرور پوه شي او ما سره به په دې اختلاف هم نه کوي. او هغه دا وه چې بدر صاحب ته په سٹارټ کې په ایمیجټ سٹارټ کې 15-16 ډایرکټرز ملاو شو او دا د هغه خوش قسمتي وه او وروستو پوره د ریسټ آف ټایم کې د هغه بدقسمتي وه چې هغه سره ښه ډایرکټر و او دا سړی بغیر د ډایرکټره چلیدلی دی، بغیر د رائټره چلیدلی. تاسو وګورئ یعنی په شمار لس فلمونه دا سیدي چې په هغې کې سټوري شته، ډایرکشن شته اور یو آرګنایزډ باډي ده، د فلم سکرین دی، ښکاري چې دا ایکټر دی او څه شاته ورپسې څه ټیکنیشنز یا ټیکنیکلز خلک لګیا دي څه کار کوي. لیکن نور چې تو ګورې نو ته به وایې چې دا چېرته بس سطحي شانتې فلمونه دي. څوک شته نه چې دا سړی ډایرکټ کړي، یعنې دله ډایرکشن ورکړي، یا څه داسې سکرپټ نشته چې دا سړی څه نوې خبره وکړي، یا داسې څه فایټ نشته چې د باندې نوې فایټ وکړي. نو دې نه بعد دې صرف د یو خودرو اپوده نه چې خپله یو بوټی خپله ځان له اوبه راوړي، ځان خپله غټوي، د ځان وزرې مزرې خپله کټ کوي، خپله یو میوهداره ونه شي او بیا خلک وایي چې دا هغه ونه ده. دې سړي دا کار هم کړی دی چې دې سره ډایرکټر نو، یعنی سٹارټ کې وو. زه ځکه وایم چې دوی د سٹارټ خلک دي، ولیکن چې دوی نه بعد تاسو ګورئ دی کیسر صاحب نه بعد نو بس بیا ډایرکشن نشته، بس بیا بدر صاحب خپل روان دی، آټو باندې و، آټومیټک شوی و. اته پته وه چې بس دا خبرې بس دا زه کوم دا او راځي کېدی کیمره شروع شو. نو ډایرکټر به هغله څه خول، ډایرکټر خو خپله غریب 3 نیم جمعه ته سبق نه ویلی، نو هغه ته څه پته و چې دا سړی به زه څنګه ډایرکټ